السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د افغان ویډیو چینل ګورونکو کتونکو په دې چې تاسو په ټول روغ جوړ د صحت جامې پرتان ولرئ. زه عمران سعیدی یو ځل بیا تاسو ته د ویني ویډیو سره په درنو چوپړ کې حاضر یم. که غواړئ چې ښه استعمال شوي موبایل نه واخلئ نو دا ویډیو تر پای وګورئ. افغانستان، پاکستان او زیاتره نورو هیوادونو خلک یوز موبایل یا هغه موبایل نه چې مخکې نورو خلکو استعمال کړي وي زیات اخلي. د موبایل اخیستل نه مخکې موږ هغه موبایل سم ګورو او بیا یې اخلو، خو د موبایل د بیټرۍ په حالات نه پوهیږو چې د موبایل بیټرۍ صحیح حالات کې ده که نه. دوه قسمه موبایلونه دي چې د بیټرۍ د موجودیت له لحاظه موجود دي. اول هغه موبایل نه چې بیټرۍ د باندې وي، یعنی تاسو بیټرۍ راویستلی او کتلی شئ، او دوهم هغه موبایلونه دي چې بیټرۍ دننه وي او هغه موږ نشو کولی چې راوباسو. که کومه بیټرۍ چې د باندې وي د هغه بیټرۍ راویستلی شو، او که خرابه وي موږ بله ورته اخیستلی شو. او هغه چې دننه وي په موبایل کې که خرابه وي نو د هغه بیټرۍ لږ څه قیمته وي او بدلول یې هم څه مشکل وي. نو د همدې لپاره چې کله موبایل اخیسته د بیټرۍ د حالات د کتلو لپاره لومړی دغه سافټویر چې سی پی یو زیډ نومیږي ډاونلوډ کړئ. تاسو به لومړی په خپل موبایل کې نیټ خلاص کړئ. چې نیټ مو کله خلاص کړه پلی سټور ته به راشئ. چې پلی سټور ته کله راغللی تاسو به سی پی یو زیډ دا به تاسو سرچ کړئ. چې کله مو سرچ کړ دا ګوره دا به تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی، تاسو به په خپلو موبایلونو کې انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړ بیا به راشئ اوپن به یې کړئ. چې کله مو خلاص کړ بیا به تاسو دلته کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک وکړ تاسو به راشئ په بیټرۍ باندې به کلیک وکړئ. چې په بیټرۍ باندې مو کلیک وکړ که د هیلث دې ته مخامخ که ګوډ لیکلی و نو د ستاسو د بیټرۍ حالات څنګه دی؟ ښه دی، صحیح دی. ما تاسو ته د دې سافټویر لینک په ډسکرپشن کې پرېښی دی. تاسو د هغه ځای څخه په اسانۍ سره انسټالولی شئ. د ډاونلوډ کولو وروسته تاسو ته ما دا طریقه وښودله. تاسو دغه کولی شئ چې کله مو ډاونلوډ کړئ دغه عملیه اجرا کړئ او د خپلې بیټرۍ حالات معلوم کړئ. د موبایل اخیستلو مخکې ضرور په دغه اپلیکیشن کې وګورئ ترڅو سم موبایل واخلئ او بیټرۍ سمه وي. په دې اپلیکیشن کې د موبایل په باره کې نو ټول معلومات یعنی میموري، ریم، سکرین، اندازه او نور معلومات کتلی شئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ او د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ. زموږ هر نوی ویډیو به تر تاسو تر مخه ته رسیږي. نورو په لوی او بخښونکي رب تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.